یو کرتی بی بی عایشه صدیقه فرمای وی زما نمبر کې زما د کور نه لاړ شپه وه چې زه راویښه شوم په کټ کې مبارک نشته. زه حیرانه شوم، زما ګمان دا راغی چې دا د بلې بیبي کمرې ته بتلې وي. دا نورو بیبیانو ټولې کمرې مې پسې ولټولې، په یوه کې هم نشته. تلاش مې کو چې مبارک به کم خواته کهف السجده ورته وایي په جبل سلعه کې یو ځای دی. دومره کراتو باندې لاړمه، الله تعالی کهف السجده هغه ځای ته دې کال په رمضان شریف کې ورسولمه. یو عجیب اوسم پکې عجیبه اثر دی. هلته ورسره په کاڼو باندې عاشقانو لیکلم کړي دي کهف السجده. دا هغه ځای دی چې په دې ځای کې مبارک د ټول نه اوږده سجده اوږده ژړا د امت متعلق کړې ده. بیبي عایشه رضی الله عنها فرمایي دا ټول علاقې مضافات مې چڼ کړله چې دا دیزي ته څنګه برابره شوې ده. او زه حیران وم چې مبارک په دې شپه چېرته لاړه. مزل مې کو دغه ځای ته پسې رسېدلې ده. ګوري چې رحمت للعالمین په سجده باندې پروت دی. بیبي ورته ودرېدلې، دومره اوږده سجده شوې ده او په سجده کې ژاړي. او په دې ژړا کې دا یو الفاظ وایي رب اغفر لی امتی، یا الله زما امت وبخه، یا الله زما امت وبخه. دا دعا کوي حتی کې ژړا ونیو، دا الفاظ د زبان بند شو، دا آواز نه راځي چې امت مې وبخه. دعا ختمه شوه او ژړا حال. یو ټیم داسې راغی چې ژړا هم بنده شوه. بیبي عایشه رضی الله عنها فرمایي زه ولاړه یم، زه ویرېدم چې مبارک په دې حال کې د دنیا نه رحلت وکړه که څه وشول. او بیا مبارک سر اوچت که او ویل چې ما د امت د مغفرت دپاره الله تعالی نه دلته دعا غوښتې وه چې الله زما امت ته معافي وکړي. معززو هغه دنیا کې هم که سوچ وکئ ورکې صرف اورئ ما چې دا څومره وفادار دی چې غم یې نه وی د امت سره. دی په حوض کوثر څه کوي چې هلته ودرېږي؟ دا آسان کار دی. دې 200-500 یا 1000 نفرو ته ودرېږي یو مشر سړی اوبه ورکوي چې دا آسانې دي که ګرانې دي. دا په لکاو امت ته چې اوبه ورکوي په دې سخته ورځ باندې، او دا ورځ یوه ورځ نه جوړېږي، دوه نه جوړېږي. د بعضې علماو په قول 50,000 کاله ورځ ده او بعضې 1000 کاله ورځ ده. اختلاف د روایاتو دی چې دا 1000 کاله ورځ هم شي، دا دومره طول مقص، دومره استقامت او دومره د امت سره محبت چې دا محبت پې غالبه نشي، نو څنګه دی ودرېږي دی خلکو ته دا اوبه ورکوي. او په دې حال کې مبارک فرمایي زه به دا یهودیان او عیسویان دا زما دې ډنډ ته به دویم را رواني وی، دا به داسې دفع کومه لکه تاسو چې یو چا خپل ډنډ جوړ کړی وي او هغې ته پردي اوښان نه پرېږدي او شړی ورنه، وی داسې به یهودي او عیسوي شړم. چا ورته وویل نو دا خپل امتیان به پېژنئ تاسې؟ وی داسې اسونه چې ټول چې تور وي او په هغې کې څه اسونه لږ وي چې هغه اسونو په تندو کې سپین ټاکي وي او په لاسو خپو کې سپینې چاپې وي. نو د دې یو رنګ اسونو په منځ کې دغه اسونه ښکاري که نه ښکارېږي؟ وی ولې نه ښکارېږي؟ وی زما امتیانو اودسونه کړي دي او د دې اودس اندامونه به په دغه ورځ باندې پړقېږي، رڼا به کوي، په هغې به ماته پته لګي. د دې اندامونو دا بل امتي ته نشته، هر امتي اودس کړی دی، خو الله تعالی په هغه دنیا کې د هغې مخ ته رڼایي نه ورکوي. دا دې امت ته ورکوي چې څوک اهل سنت وي والجماعه. دې دا خصوصیت دی، لاس او اندامونه به یې پړق وهي، مخ به یې پړق وهي. زه به یې په دې باندې پېژنم. ټول د میزان ته به مبارک راځي. یعنې هغه ته خو مقام محمود تیار دی. مقام محمود هغه دی چې اولین او آخرین د کائناتو که ملائک دی او که انس دی او که جن دی چې دا ورته ګوري نو صفت به یې کوي. محمود ورته ولې وایي صفت کړی شوی چې څوک یې ګوري په خوله به یې بې اختیاره د دې مقام صفتونه راځي چې یا الله دا دې سره کوم مقام ورته جوړ کړی دی. دغه مقام کې به مبارک ناست دي. نو بیا دا مقام پرېږدي د حوض کوثر غاړه کې ودرېږي، دا مقام پرېږدي طول د میزان کې ودرېږي، دا مقام پرېږدي پل د صراط سره ودرېږي. دا ټولې د محبت علامې دي چې د امت سره د مبارکو ډېر لوی محبت دی او ډېره مینه ده ورسره. او په څه شکل د امت خلاص کړي د عذاب نه. مبارک فرمایي زما او زما د امت داسې مثال دی لکه اور بل وي او دا پتنګان دی اور ته رادانګي، یو سړی ولاړ وي دا پتنګان شړي چې سوځېږئ مه راځئ، زه مو شړم د جهنم نه چې مه دانګئ ورته خرابېږئ پکې. خو تاسو کې وي داسې خلک دي چې زما نه مني بیا وردانګي دی اور ته. د پتنګانو مثال دی. معزز و مقام محمود کې مبارک وي زه به ناست یم، د عرش مخې ته یو ښایسته ځای دی، په هغه ځای به آدم علیه السلام ناست وي، په دې کې به طول د میزان لګېدلی وي چې کم سړی کامیاب شي الله دې مونږه نیکبختو کې شمار کې امین وای.
د رحمت فرشتو ته به یې ورکړي چې دا ښی اړخ ته بوځه او د جنتیانو صف ته یې برابر کړه چې په هغې اړخ ځي او چې کم چا اعمال کمزوري شي او نیکۍ هغه تله سپکه شي الله دې موږ ته وساتي نو هغه به د عذاب فرشتي ونیسي او د جهنمیانو صف ته به روان کړي او د جهنمیانو په دې صف کې دومره انتظار دی حدیث مبارک کې راځي چې دا جهنمیان دې صف کې صف په صف کې او قطار کې ودرئ نمبر ته چې دا به جهنم ته غورځېږي وی دې صف کې به دومره تنګ شي چې کافر به چغې وهي چې یا الله زرم دې جهنم ته ګزار که خو د دې صف د انتظار نه مباسه دا دومره سخت انتظار نو که چېرته نیکبخته یي که بدبخته یي نو د آدم علیه السلام مخې ته به یې تېروي ورته به وایي دا ستا بچی دا بدبخته شو دا به اوس جهنم په خوا ځي دا بچی د نیکبخته شو دا به د جنت په خوا باندې ځي نو په دې کې به یو امتي پې راولي د محبوب امتي به پې راشي هغه به د بختو په صف کې د عذاب د فرشتو په لاس کې د جهنم په خوا روان کړي مبارک فرمایي زه به مقام محمود کې مې آواز به کېږي وا محمده وا محمده زه به مقام محمود نه راټوپ کما حضرت جبرائیل علیه السلام به راپسې یاخذني بحاجزتي بډه کې به راته لاس اچوي ما ته به وایي علی رسلک یا رسول الله لږ دمه شه لږ دمه شه مبارک وایي زه به ډېر په سرعت را روان یم دغه آواز به کېږي چې وا محمده وا محمده دې آواز پسې چې راځم نو آواز به د حضرت آدم علیه السلام په ژبه باندې راوځي زه به راشم وایم یا ابي زما پلاره ای زما نیکه څه خدمت دی څه مسله ده بیا فرشتو او زما امتي ته به اشاره وکړي چې ستا امتي هم د جهنم صف ته بوتل مبارک فرمایي زه به ورشم فرشتو ته به ودرېږم چې دا زما امتي دی دا جهنم ته مه بوځئ فرشتګان به عرض کوي یا رسول الله دا خو نیکی نشته دی اعمال کمزوري دي فیصله پې د جهنم شوې ده نو مبارک فرمایي وی زه به داسې په دې چپ لاس ګیره ونیسمه او په دا ښی لاس به داسې اوږد کړم داسې او د عرش په اړخ به مخ واړومه او به وایم چې یا الله ما ته د دنیا کې داسې وحی را لېږلې وه چې لسوف یعطیک ربک فترضا د امت دومره بخشش به ستا په شفاعت درکم چې ته به راضي شي و زما دا امتي چې جهنم ته ځي زه خفه یم آواز به فرشتو ته وشي محبوب مه خفه کوئ دا امتي ورته ورکئ فرشتې به عرض کوي یا رسول الله علیه السلام مونږ سره لږه میزانه پورې لاړ شه په میزان مقرره فرشته به زمونږ نه تپوس کوي چې مونږ تاسې ته فلانی درکړی او د جهنم صف کې ولې نه ښکارېږي نظام دی کنټرول دی ته راشه هغه د میزان مالکې فرشتې ته سپارش وکړه هغه ته ووایه چې دا ما په خپل شفاعت خلاص کړی دی مبارک به را روان شي او دا امتي به وي او دا عذاب فرشتې به وي و میزان ته به راورسېږي د میزان مالکه فرشته به ورته وایي یا رسول الله علیه السلام د خو حسابي خلاصه ده مونږ اوس ورته ټول کړی دی اعمال کم دي دا مونږ جهنم په خوا روان کړی دی مبارک ورته فرمایي دا ټول له سر نه وکئ کله چې د سر نه ټول شروع شي حدیث مبارک کې راځي وي دا امتي به ډېر خفه وي خو په سترګو کتلي چې ټول یې کم دی که ډېر به خفه وي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم غیور پیغمبر وفادار هغه به د خپلې بډې نه یو چټۍ راوباسي او دا چټۍ به د نیکۍ په چبړي کې کېږي فتوا شت یاره د نیکۍ دا تله به دومره په سرعت باندې ټیټه شي او د بدۍ دا تله به دومره په سرعت بره لاړه شي لکه د مثال په طور چې یو خوا چټاک پروت یو بل خوا دې منی ښی څومره تیزۍ سره ځي داسې به بره لاړه حیران بشي فیصله به وشي رحمت فرشتې راوغواړي دا ورکوي چې د جنت صف ته یې بوځي چې څنګه یې فرشتې روانوي امتي به ورته وایي یا انسانه دا ما سره دې څومره احسانات وکړل ما خو ته ونه پېژندې ته څوک یې مبارک فرمایي زه به دغه وخت کې ورته ځان معرفي کم انا محمد نبیک صلی الله علیه وسلم زه محمد یم صلی الله علیه وسلم ستا نبی یم صلی الله علیه وسلم امتي ودې پېژنده دا چټۍ څه شی وه نه یو مجلس کې درود شریف لوستل کېده مجلس کې تام درود شریف ویلی او ډېر په اخلاص باندې دا ما ته را رسېدلی و او چې کله را ورسېده نو ما پټ وساته او ما وی چې د دې درود شریف کمال او زور به دې امتي ته ښایمه خو چې کله ښه سخته کې ګیر شي دا هغه درود شریف و چې تا ویلی و په یو مجلس
زما معززو ټول د میزان سره به دوی ولاړ وي، حوض کوثر کې به دوی ولاړ وي، پل صراط ته چې ورسېږي مبارک بال ته ولاړ وي. څومره امتیان ته حساب کا، 2 نفر خو یو ځای نشي تېرېدی، یو یو به تېرېږي. چې دا ټول امتي آخري نه اخلاص شوی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د پل د صراط نه نه خوځېږي، دی به ولاړي داسې. څه به وایي؟ ربي سلم ربي سلم. روایت د مسلم دی، یا الله دا امتي مې په دې پل روغ رمټ پورې باسه. دا زما ستا د عقیدت پورې خبره ده چې د هغه دعا باندې اوس څنګه یقین کوو چې قبلوي الله او که نه یې قبلوي. که دا دې یقین وي چې د هغه دعا قبوله ده نو بیا ستا باره کې قبوله ده. دعا درته کوي چې الله زما امتي دی روغې پورې باس. الله رب ذوالجلال ډېر مهربان او ډېر مشفق نبی را کړی صلی الله علیه وسلم. هر سختی او تکلیف په ځان برداشت کړی، خو مونږ ته یې اساني راوستې ده. آخري لمحاتو د ځنکدن کې مبارک څه ویلي و؟ ان للموت سکرات. د مرګ ډېرې سختۍ دي، خو ای ملک الموت زما امتیان د هغوی سره بیا لږې اساني کوه. زه دا توصیه درته کومه، زما دا وصیت ووره چې زما امتیانو ته راځي لږ اساني ورسره کوه. ګورې په دغه حال کې هم مبارک سره د خپل امت غم مونږ او تاسې د طرف نه کمزوري ده، بې وفایي ده زمونږ د خوا نه ده چې هغه مبارک کم دین مونږ تفریخ یې مونږ په هغه دین پوره روان نه یو. مونږ کې دین ډېرې کمزورۍ دي، ډېرې. زمونږ وجود د هغه مبارک د سنتو مخالف دی، زمونږ لباس د هغې مخالف، زمونږ عادات د هغې مخالف دي، زمونږ مړی د هغې مخالف، زمونږ ژوندی د هغې مخالف. ډېرې کمزورۍ را ننوتې دي. خو زما د بیان خلاصه دا ده چې هغه دومره وفا کړې ده، د هغې په بدل کې د هغه په دین باندې ګامزن شئ. دا وفا د هغه سره چې یو سنت یې ژوندی کوئ که نه، د 100 شهیدانو اجر به دې زمانه کې الله تعالی تاسو ته درکوي. یو سنت او دی په ډېر زیات خوشحالي. د دین خدمت یې کوئ، د دین د علماو سره چې کوم حنفي او حقاني علما دي کلک ودرېږئ. دا ستاسو خدمت. د دین د ادارو سره کومکونه کوئ. کم مالداران یې د هغه مبارک د یاد محفل ته بد نسبت مه کوئ. بدعت ناروا دا څیزونه مه وایئ، د مبارک زړه پې خفه کېږي. دا د هغه د یاد مجلس دی. ګورئ د هغه د یاد مجالسو ته سپک مه ګورئ. ما به شاید دلته دا واقعات بیان کړي وي یا به مې نه وي. په دا بناتي کلي تاسو سره قریب دی. ګورئ په دغه ځای کې زمونږ دوست دی کال کې یو پروګرام غټ کوي او هغه میلاد النبي پروګرام جوړ کړي او خور بیبي ورته وایي وی چې دا وریجې په دیګمارو پخې کا او دا د چرګانو او د غوښو دا خدمت زه کومه چې د محبوب په دې میلاد کې زه د لاس تکلیف وباسمه. او چې کله یې هغه غوښه پخوله نو ګوته یې وسوځېده. په سبا شپه باندې د دغه کلي یو صوفي خوب ګوري چې رحمت للعالمین په دغه لاره دې کلي ته روان دی. او زه ورسره میلو شومه او ما عرض وکړه چې یا رسول الله تاسو چېرته ځئ؟ وی پرون شپه دغه کلي کې زما میلاد و، زما په یاد یوه جلسه وه او یوه بیبي په هغې کې غوښه میلمنو ته پخوله او د هغې لاس زخمي شوی دی، د هغې بیمار پرسۍ ته راغلی یم. دا څومره شرافت. مبارک دنیا نه تللی دی خو دا حالات پیش کېږي. ګورې ما به درس کو، دا شمس الاسلام سے مونږ سره دورې حدیث کې دی، د مدینې منورې یو خادم دی، د مردان دی. درس کې هغلته که تاسو کتب د حدیث کتلی قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا هر یو سره لیکل شوي وي. که په یو کرښه کې 3 ځل راځي او که 2 ځل راځي او که صفحه کې څومره راځي، خو صلی الله علیه وسلم ورسره وي. نو مونږ وایو الحمدلله صلی الله علیه وسلم وایو. ګوره درس پېښور کې کېږي او محبوب په مدینه منوره کې هغه خادم ته ورځي او ورته وایي چې پاکستان ته لاړې زما نوم ورته اخلي چې فلانی ته و نابغه ټکې ورته وایي چې نابغه صاحب ته زما سلام ووایه او هغه ته ووایه چې ته کله درود شریف وایې نو په دې درود کې په کتاب کې آل لفظ نه دی لیکل شوی او تم آل نه وایې، نو صلی الله علیه وسلم یوازې مه وایه، صلی الله علیه و آله وسلم ورسره وایه. نعره تکبیر، الله اکبر، نعره تکبیر، الله اکبر، نعره رسالت، یا رسول الله، نعره رسالت، یا رسول الله. جشن عید میلاد النبی زندہ باد، جشن عید میلاد النبی
شیخ صاحب مبارک صاحبان مبارکان دومره هغې مبارک دې ته متوجه دي ګورئ چې صلی الله علیه وسلم خو مونږ وایو خو مبارک هغې ځینه پیغام رالیږي چې ده ته ووایه چې صلی الله علیه و آله وسلم ورسره وایه. زما دا یو میلمه د کابل نه راغلی دی، مولوي صاحب دی، عالم دی، نه پوهېږم چې دا شپږم یاوم حج ته ځي، عمرو ته ځي، صالح انسان دی، خوب یې خپله بیان کړی وی. خو نن راته حکایت کوي او په خوب کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته خوب کې وایي چې زما نوم ورته اخلي، ده ته ووایه چې ستا د دین د خدمت نه زه ناخبره نه یم، ته چې کوم خدمت کې هغه ما ته پیش کېږي، هغه ما ته را رسېږي. نو چې د هغه د یاد جلسه وي، هغه یاد جلسو ته بد مه ګورئ. عاشقان دي راغونډ شول، د مبارک په ذات درود وي، سلام وي، صدقه یې ورکړه. علماو ته داسې پکار دي چې د چا په داسې محافلو شوبي هغې راننوځي دې ته کومه کمزوري د ورورولۍ په ماحول کې ووایي چې وروره دا کار داسې مه کوئ، داسې کوئ. دا د اصلاح یوه لاره ده. دا لاره نه ده چې مونږ عوام یو نیکی کار کې لګیا یي او مونږ هغه غریب ته یا بدعتي ووایو یا ورته بد ووایو. په دې مردان کې مایارو کې یو ملک دی، بیاناتو ته ما غواړي، د فضل الرحمن تنظیم کې صوبایي سیټ نه ودرېږي، ممبر دی. میلاد النبي مې وی کړی، دفتر ته چې لاړم ما ورته ویل زما میلاد النبي پروګرام دی، سبا تمام میلمانۍ راشي. وی دفتر ملګرو راپسې خندانۍ وکړي چې ته بدعتي، تا خو بدعات شروع کړه. زه چې وی کور ته رالم زړه مې ډېر خفه شو او د شپې داسې سملاستم ما وی چې یا الله که دا کار بد کاري ما ته نظاره وښایه او که دا ښه ما ته څه وښایه. وی شپې ګورم چې زما محفل میلاد جوړ وي، ما دیګونه باندې کړي دي او څوک ما ته ووایي چې ته دلته ګرځې، محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم راغلی دی. وی چې زه رالم نو د دیګ په خوا کې مبارک ولاړ دی او دا غټې چرسدوالې وریجې مونږ پخ کړي دي. وی د دې منجمه ډکه ده او دا یې په داسې لاس کې نیولې ده او ما ته نوم اخلي چې فلانیه ستا اخلاص ما ته را رسېږي، د خلکو خبرو پسې مه ګرځېږي. دا خوب ما ته بیان کې به زما بیان ورپسې ما نه داسې نه کېږي چې ستا خوب زه بیان کړمه، پاسېږه دا خوب خپله ته اوس بیان کړه، د خلکو ته دا خوب ته بیان کړه چې د خلکو تسلي وشي په دې خبره باندې. نو د مبارک په شکل خو شیطان نه راځي، هغه چې هغه حقیقت کې خوب وي. نو معززو هغه مونږ سره ډېره وفا کړې ده، ډېر په هر قدم او لحظه یې مونږ یاد کړي یو. مونږ به په قربانۍ کې هم یادو، قرباني به ورپسې کوو. دې میاشت کې به یادو، کورا کور صدقات وکئ، په دغه نیت باندې وکئ چې دا مبارک میلاد دی او بس درود شریف ووایئ، راغونډ شئ خپلو کې وخورئ او بیا دعا پې وکئ چې الله د دې عظیم شخصیت په امت کې دې زه راوستی ما، لوی انعام دې راباندې کړی. دا د سونو غویانو د لالې قابله خبره وه، خو زه عاجزه یم، دغه صدقه مې کړې دا رانه قبوله کړي. هر سړی کورا کور دا میلاد وکوي. میلاد یوازې دې ته نه وایي چې بس ناتخواني وشي او جومات کې جوړ شي دا به میلاد وي، نور څه به نه وي. څوک عمرې ته تلی شي عمره وکوي، په دې نیت یې وکوي چې الله زه عبادت کوم. دا میاشت په عبادت ښایسته کوي. څوک روژه نیویسئ روژه ونیسئ، څوک بندیان ازادولی شي او قیدي خلاص کوي په دې نیت باندې چې زه په دغې کې دا نیکي کومه، عمرې ته پکې لاړ شئ، نور صدقات و احسانات پکې وکئ. د مبارک د یاد مجالس دی او د هغې مبارکو زړه د امت مقابل کې کلکم دی، خو ګورې بعضې وخت کې ډېر نازک او باریک هم دی. کله بیا ډېر معمولي خبره باندې خفه شي. په مدینه منوره کې یو شخص چې هغه د مدینې منورې مستو ته تور شوی ویلی، مبارک ورته خوب کې راغی، زما د وطن نه رک شه، ته ګستاخي کې زما د وطن مستو ته تور شوی دی، بیا د وطن نه پسې شړلو. نو په بعضې مسله کې دومره باریک دی زړی چې کله بېادبي کېږي یا د محفل ته بد نسبت کېږي، نو هغه ډېر زیات په دې خبرو باندې خفه کېږي. داسې محافلو ته شرکتونه کوئ، ښه په محبت باندې، او دې ته بد نسبت مه کوئ. وما علی الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. دا شخص یو سوال کې لیکي چې په اوبو اودس اوچیږي که نه. ګوري دا د څلورو مذهبونو متفقه فیصله ده چې اودس په لوټه موچیږي
په اوبو موچیږي او که دواړه جمع شي نو دا افضل کار دی. خو چون کې د دې زمانې څه کمزوریانې د مسانو دي د ګرمو خوراکونو د وجې نه، نو دا فتوا تا ته ملا صاحب نشي درکولی چې په اوبو اودس نه وچیږي، بلکې دا تجربه ته خپله ځان سره وکړه. ته هلته تجربه وکړه چې ته په اوبو باندې اودس وچ کا، د هغې نه بعد بیا ځان تجربه کا چې تا نه ساس کې څه غورځي که نه، اودس دې وچ شوی که نه دی وچ شوی. شرعا په لوټه م اودس وچیږي او په اوبو باندې م اودس جایز، یعنې یوازې د اوبو استعمال جایز، یوازې د لوټې استعمال جایز، شریکول د دواړو افضل ترین عمل دی. ځکه د قبا خلکو به دواړه استعمالول فیه رجال یحبون یتطهروا. د قبا خلک هغه دي په دې کې څه خلک دي چې دا خوښه ګڼي چې ښه صفایانې وکړي، والله یحب المطهرین. محبوب راوغوښتل دا تاسو کې څه عمل دی؟ وی مونږ په لوټه استنجا کوو نو بیا وروسته اوبه م استعمالو. وی په دې وجه الله تعالی ستاسو تعریف کړی دی چې په دې کې څه خلک دي چې صفایي خوښوي، نو دا ښه صفایي ده. تجربه خپل ستاسو کار دی. که یو سړی داسې کلک وي د مثانې نه چې په اوبو یې اودس وچیږي، بس شرعا پکې څه مشکل نشته دی. او که نه زما خو خپل فکر و نظر دا دی چې دې زمانې خلک که یوازې په اوبو باندې اودس وچ کړي او کوشش ونه کړي، نو زموږ فقهاو څومره سخته کړې ده. وی هغه دې تجربه کوي که دی په یو څو قدمه اودس وچېده نو قدمونه دې واخلي. حتی که بعضې فقها وایي که د چا په اتجاع باندې اودس وچېده نو اتجاع دې ورته وکړي، څه دې ملي ورته، یعنې دا خپله تجربه به کوي چې په څه طریقه د دغه ساس کې بندېږي او اودس یې پرې وچېږي. بعضې خلک وایي چې هر کله الله کوي، دا ویل څنګه دي؟ دا خو بار بار مونږ ویلی دي چې الله تعالی خالق ذات دی. هر څه الله تعالی پیدا کوي، هر څه الله تعالی کوي، داسې نسبت دا صحیح نه دی. هر څه الله تعالی پیدا کوي او مخلوق یې کوي. نو مخلوق ښه کارونه هم کوي، بد کارونه هم کوي. الله تعالی دې ته اختیار ورکړی دی او الله تعالی دا ښه او بد پیدا کولو والا ذات دی. نو زمونږ استاسو به دا عقیده وي چې د هر نیک و بد پیدا کوونکی الله تعالی دی، او د هر ښه کار چې مونځ دی هم کوونکی بنده دی، او هر بد کار چې زنا ده هم کوونکی بنده دی. نو کولو والا دا بندګان دي، خو د پیدا کولو والا ذات الله تعالی دی. خدا به عقیده وي چې د الله تعالی اراده نه وي چرته، نو بنده به اسم نشي کولی. څنګه چې د الله تعالی اراده مؤثره خلق کې ده چې د هغه اراده یې نو کار پیدا کوي بیا نه، او چې کار پیدا نشي نو معدوم خو کسب کېږي نه. یو شی وینه نو څه به وکړي؟ چې تاسو وایي د بنده او د الله اراده یې ونه وي، دا صحیح خبره ده. دې معنا ستاسو ډېر زړه کې ډېر بهترین مقصد دی. مقصد مو دا دی چې الله تعالی ونه غواړي نو بنده بیا نشي کولی هغه کار. الله تعالی دا اراده وه چې دغه ټیم کې به دغه انسان دغه مونځ نه کوي، توفیق نه درکوي. بیا د هغه اراده دا ده چې دا مونځ دې ټیم کې بیا نه پیدا کوي، چې پیدا یې نه کړو ته څه شی کوې؟ نو په دې وجه باندې د الله تعالی مختار کل دی. هغه که وغوښتل چې دا کار به دغسې کېږي، ټوله دنیا د مقابله کې چې به یې نشي بندولی. که هغه وغوښتل چې دا کار به نه کېږي، ټوله دنیا د یو ځای شي به یې کولی نشي. دا اختیار د هغه دی. خو نفس کول نه کول بنده خم کولی شي، بدم کولی شي. د کسب نسبت به بنده ته کوئ، مجبوري محض به یې نه ګڼئ. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم.